الله تعالی په قرآن کریم کې د انسان د تندي هغې برخې ته چې ویښته پرې راخیږي ورته د دروغجن او ګناهګاره اشاره کړې ده. لومړی راسره دغه آیتونه واورئ او بیا د طب له نظره د دغه آیتونو څه معنا ده. الله تعالی د سورة العلق په 15 او 14 آیتونو کې فرمایي په دغه آیتونو کې الله تعالی د هغه کسانو یادونه کوي چې د الله تعالی د نښانو څخه منکر دي. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. هیڅکله داسې نه ده که هغه لاس وانخلي نو موږ به یې د تندي د ویښتو ونیسو راکش به یې کړو. هغه تندی چې درواغجن او ډېر خطاکار دی. ناصیه د انسان د تندي هغه برخه ده چې په کوم ځای باندې ویښتې راخېږي. نو ولې الله تعالی د انسان د تندي دغې برخې ته د درواغجن او خطاکاره اشاره کړې ده؟ دوی وایي ځکه الله تعالی د تندي دغې برخې ته د خطاکار او درواغجن اشاره کړې ده. الله تعالی چې د تندي کومې برخې ته د خطاکار او درواغجن اشاره کړې ده، دوی وایي په دغې برخه کې د انسان د دماغ یوه برخه موجوده ده چې د دماغو دغه برخه انسان ته د دروغ ویلو همدارنګه د ګناه کار کولو لپاره امر کوي. انسان د دروغ ویلو همدارنګه د خطا کار کولو لپاره لمسوي چې د دماغو دغه برخه موږ په ګناه کې همدارنګه د دروغ ویلو او د جرم کولو په وخت کې استعمالوو چې دغه څېړنه یوازې په اوسني طب باندې ممکنه وه، خو مګر الله تعالی یې په اړه په قرآن کریم کې 1400 کاله مخکې فرمایلي دي. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، در سره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حنانزي سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ.